میراث د ورثو ده، دیت په قریبانو ده. دوه ښځو جنګ سره وکړو، یوه ښځه حامله وه، په نس کې بچی و. دا بلې ښځې وویله بچی یې مړ ولوېدو. مسله دا ده چې بچی ژوندی ولوېږي مړ شي بیا خو پوره دیت حق به لري. خو چې مړ ولوېدو اوس دا نه ده معلومه چې آیا مور په خېټه کې مخکې مړ و که دا لوېدن په وخت کې مړ شو. نو دلته غوره د غوره څه معنی یو غلام یا یوه مینځه به ورکوي. دغه ښځې چې هغه بله ښځه یې وویله د دغه کومې ښځې چې اولاد ولوېدو د دغه په باب کې نبي علیه السلام په هغه ویونکي باندې حکم وکړو چې ته به یې غوره ورکوې. خو دیت چې واجبېږي صرف هغه ویونکی نه چا قتل کړی، د ده په خپلوانو باندې ټول ورسره شریک وي، د قریبانو دیت ورسره پرېږدو. وروسته هغه ښځه چې هغه ویونکې وه هغه مړه شوه خپله. اوس نو عقل خو دا وی چې دې پور د دې قریبانو پرېږدو، نو دې میراث هم باید بېرته یو قریبانو ته ورکړی شي. نبي علیه السلام ویل چې نه، میراث یې د خپل اولاد ده، میراث یې د ورثو ده، پور یې په پلارګنۍ ده. دغه ښځې عصبه خو پلارګنۍ ده، پور یې هغې پرې کړی و چې دې ویل کړی و. لیکن چې دا مړه شوه میړه او زمن کنکي چې پاتې شوه دا خو د دې عصبه نه دي، میراث یې د دغو ده او پور یې هغه پرېږدو. الغنم بالغرب رانغی، دلته دا فرق شو. کنې عام تقاضا خو دا ده چې ګټه او تاوان سره نښتې وي، دلته تاوان قریبانو پرېږدو او ګټه بیا چا یې وړه د دې خپلو وارثانو یې وړه.